د کوروالي پر مهال مېرمنې ته لوڅ فلم یا سیکس فلم سټارټ کول یا چالانول څه ګټه لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د مېرمنې سره د معاملې پر وخت سیکسي فلم یا لوڅ فلم څه ګټه لري؟ لکه څنګه چې ورور پوښتنه کړې وه چې زه کله مېرمنې سره یوځای کېږم نو لومړی په خپله هم دغه فلم ګورم او بیا په مېرمنه هم دغه فلم ګورم. د دې خاص علت څه دی او څه ګناه لري که نه لري، او د دې خاص راز راته ووایي چې آیا دا څنګه کولی شم که نه شم کولی. د دې ورور په سوال کې به زه داسې جواب ورکړم چې کله تاسو سیکس فلم یا سیکسي فلم د مېرمنې ته راړوئ نو لومړی تاسو خپله ځان سره داسې سوچ وکړئ چې آیا تاسو دغه کار چې کوم کوئ دا ښه کوئ او که بد کوئ. په دې خاطر چې هېڅکله هم داسې کار مه کوئ، ځکه چې دا یو ډېر ناروا او ډېر جاهله کار دی. د پردیو خلکو ذکر یا د پردیو خلکو معامله په خپله مېرمنه کتل باندې ډېر یو بد عیب دی. که څه هم ستاسو شوق به پرې په دې باندې راځي او په دې باندې به ستاسو شوق هم راپارېږي، له دې سره به ستاسو د مېرمنې شوق هم راځي. خو دا یوه خبره واورئ چې هر کله تاسو دغه فلم مېرمنې ته سټارټوئ نو داسې سوچ په مېرمن کوي چې په ما باندې پردی سړی لګیا دی. خو د دې پر ځای چې تاسو دغسې وران یا غلط فلم مېرمنې ته سټارټ کړئ، هېڅکله یې نه په خپله ګورئ او مېرمنې ته ښکاره کوئ. د دې پر ځای چې تاسو دغسې ناوړه یا مردار فلم په خپله او به مېرمن وګورئ نو د دې پر ځای تاسو د عشق او د مینې محبت او د آینده ژوند په باره کې خبرې وکړئ او د مینې څخه ډک اظهار وکړئ. نو کېدای شي ستاسو د مینې اظهار د دې لامل شي چې مېرمنه په زر انزال شي او په خپله هم خوند ترې واخلئ. نو د ورور جواب داسې دی چې هېڅکله هم تاسو ناوړه یا مردار فلم مېرمنې ته مه سټارټ کوئ، ځکه چې د مېرمنې ټول سوچ ذهن هغې خواته ځي او ستاسو ذهن هم هغې خواته ځي. په کوروالي کې تر ټولو مهم کار دا دی چې باید د دواړو ذهن یو بل ته ورته وي، یعنې یو بل ته متوجه وي. که چېرته یو بل خوا ذهن لاړ شي نو کېدای شي ستاسو کوروالي نامکمل شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ. مننه.